په متحده ایالاتونو کې د استیناف یوې محکمې د افغان وګړو لپاره د موقتي خوندیتوب حالت د لغوه کولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکم په موقت ډول وځنډاوه. د محکمې له پریکړې سره سم هغه افغانان چې د دې محافظتي اسنادو لرونکي دي او د شړلو له ګواښ سره مخامخ دي لږ تر لږه د جولای تر 21 نیټې پورې کولی شي پرته له قانوني ستونزې په امریکا کې پاتې شي. دغه پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د پناه غوښتونکو د حقوقو یو مدافع ادارې CASA نومیږي د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د کورني امنیت وزارت په ضد محکمې ته عریضه وړاندې کړه او د دې فرمان د لغوه کولو غوښتنه یې وکړه. د امریکا حکومت سږ کال د اپریل په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې د کډوالو لپاره د موقتي خوندیتوب اسنادو پروګرام لغوه کړ. دغه اقدام د افغان کډوالو او د هغوی د حقوقو د ملاتړو ادارو لخوا د سختو غبرګونونو سره مخامخ شو. ډیرو ادارو خبرداری ورکړی و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنول کولی شي د دوی ژوند ته جدي خطر پیښ کړي. محکمې دا پریکړه داسې ورځ وکړه چې د امریکا حکومت د اعلان له مخې په دغه هیواد کې د افغانانو د لنډ مهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت TPS چې د مۍ پر 20 پای ته رسیدلی و پرون دوشنبه د جولای په 14 عملي بڼه غوره کوله. د لنډ مهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت پروګرام TPS د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې، طبیعي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی خپل هیواد ته ستانه شي. که څه هم د امریکا د کورني امنیت وزارت ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او دا هیواد اقتصادي ثبات مومي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشر حقونو بېلابېلو بنسټونو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی و او ویلي و چې طالبان لا هم د تیر حکومت له سرتیرو او ملکي کارکوونکو سره غچ اخیستونکی چلند کوي.